مقصود د اهل سنت باندې بیان دی طالبان د فکر زما د بیان و بل اړخ ته ونه ګرځي او نه زما منظور نظر دلته په چا باندې رد زمونږ د مشرانو علماو منځ کې بعضې خبرې شته دي په هغې باندې نن هم په یو شورا کې مونږ خبرې کړي ناست یو نو عوام هغې کې ځان او طالبان ځان دخیل مه ګرځوئ دا زما تاسو ته سوال دی څه به زمونږ شاګردان یې څه به د هغه علماو شاګردان یې تاسو دې نظام منځ کې مه راننوځئ زمونږ سوال دی تاسې ته او دا بیان چې زه کوم نو دا نظر هم جوړ نه کوي چې ګینې دا په چا رد دی نه دا مقصد نه دی زما اهل سنت باندې د دې صاحبانو چې محفل جوړ کړی دی د مخکې نه مطالبه د اهل سنت په ټکي د بیان او مطالبه معنی شوي وو دوی صاحبان د اشاعت د کیسټې خورئ نو دا یې غوښتل چې په دې موضوع یو بیان وشي مقصود باندې پوه شوې زما منظور نظر والله لازم زما رد نه دی دلته په چا باندې اصل حقیقت بیانول دی او غلط نقل هم مکوئ چې هسې ناست تاسو فکر داسې لاړ شي چې دې بیان کې مقصود ګینې څوک شخص دی داسې نه ده د اهل سنت تعین د هغې اجماعي عقاید بیانول د هغې مقابل کې خطرناک فرق کم دي د هغې اسامي څه دي دا د نچوړ او بیان زما د بیان نچوړ او خلاصه ده نو معززو دا امت دریوې فرقو ته تقسیم شي څه فرق خطرناک چې هغې شیعیت ته لمنه وایي هغه د پیر په لباس دی هغه د تصوف په لباس دی هغه به تا ته سني سني ټکې یادوي هغه به د پیر او د شیخوخت او د دربار نومونه مخې ته کوي خو منظور نظر او مقصود به د هغې خلق د شیګانو په ګیم کې داخلوي ویښ به یې طالبان او علما دې خبرې ته څه جماعات د ادارو په شکل به وي د تعلیماتو په شکل به وي د دین د اشاعت په شکل به وي خو هغه به د خوارجو ښکار وي او د وهابیانو ښکار به وي پسې پرده به هغوی ته لاسونه وي او په دغه ګیمونو باندې به عوام د وهابیت په جال کې را داخلي او د خوارجو په جال کې اهل السنه والجماعه بالمقابل دواوې ډلې لري بنیادی عقیدوي اختلاف په خپل درمیان کې اهل السنه والجماعه په دوه کورونو ویشل شوي دي یو ابو الحسن اشعری رحمه الله بل ابو منصور ماتریدی رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدین په اصول د علم کلام کې د امام ابو منصور ماتریدی متبعین دا یو جزیه شته چې تقلید په عقیده کې کیدی شي که نه شي کیدی فروع کی تقلید اتفاقی دی چې باید وشي خو په عقیده کې تقلید څنګه دی نو په عقیده کې تقلید هم د جمهور مذهب دی چې کیدی شي حضرت یوسف علیه السلام خپلو قیدینو ملګرو ته څه وایي انی ترکت ملت قومی واتبعت ملت آبایی زه د پلار او د نیکه په عقیده باندې یم دا تقلید د پلار د عقیدې دی خو بیا بعضې محققین داسې وایي چې په عقیده کې تقلید نه وي دا تقلید مجرد د اصطلاحات وي مثلا د علم کلام علما تا ته څه وایي چې الله رب الجلال باندې ایمان او د هغه په صفاتو ایمان د آمنت بالله یو جز تا ته وایي د الله صفات څوک دي د الله تعالی په صفاتو کې صفات فعلیه هم شته دی او صفات ذاتیه هم شته دی او صفت ذاتی چاته وي صفت فعلی چاته وي تاسو پې نه پوهېږئ زه پې نه پوهېږم د علم کلام د ابو منصور ماتریدي ائمو د هغې تعریفونه کړي نو دا تقلید په دې کې نه دی چې د علم کلام یو امام به ګینې الله تعالی ته صفت د ځان نه جوړوي او موږ به هغې کې مقلدین جوړېږو نه بل دا صرف مجرد اصطلاح کې تقلید دی چې دغه صفات فعلیه څو دي او څه شی دي او څه ته وایي صفت ذاتی څو دي او څه ته وایي دغې کې تقلید دی د اصطلاح او زبان کې لکه قیدې د علم نحوي چا جوړې کړي دي او د هغې دپاره رستو بیا اصطلاح ضابطه چا جوړه کړې ده کلمه چا ته وایي لفظ وضع لمعنی مفرد نو دا مجرد د ابن حاجب تقلید کې په یو تعریف کې او په یو اصطلاح کې ته دلیل ته غواړي چې دا تعریف دی په کوم دلیل کړی دی دا د چا نه نقل کړی دی دا چا ویلي چې دا تعریف
بی چونو چرا دا هغه قول د کلمې په تعریف کې مسلم تسلیم قول غیر بلا دلیل هم دې ته تقلید ویلی شي. خدا تقلید فی الاصطلاح دا د نحو په ژبه کې تا تقلید کړی. نو د علم کلام تقلیدم تقلید دغه سي اصطلاح د مجردی چې هغه اصطلاحات مونږ نشو وضع کولی پې نه پوهېږو هغې وضع کړل مونږ هغه. او بل ابو منصور ابو الحسن اشعری دی رحمه الله، دا دواړه د یوې زمانې علما دي. شوافع او موالک په اصولو کې ابو الحسن اشعری پسې روان دي او احناف د ابو منصور ماتوریدي پسې روان دي. د دې اهل السنه والجماعه څوارلس شرایط دي. بعضی کمی علامی فروع پوری تعلق لري، اکثر د دې علاماتونه عقیدی پوری تعلق لري. خو ستاسو عام فهم علامه چې در وښایمه زر کاله وړاندې الفرق بین الفرق کې علامه بغدادي رحمت الله علیه د اهل السنه والجماعه په اجماعي اصل کې دار اخلي چې اهل السنه والجماعه به هغه جماعت وي چې اولیاء کرامو ته به کرامات مني. اوس که تاسو چرته یو جماعت پیدا که چې د اولیاءو په کرامت کې خبرې کولې، دا سنی نه دی، دی سنی کېدی نشي. زمونږ د عوامو طالبانو داسې زبان دی چې شیعه سنی نه دی، وهابي سنی دی، داسې نه ده. نه وهابي سنی دی، سنی اهل السنه والجماعه ته ویلی شي، او وهابي علی طرفین نقیض د خوارجو نه دی. زمونږ استاسو علامه شامی وی دا د خوارجو نه دی. زمونږ استاسو د دیوبند اکابر سوای نحن نفتی فی حقهم بما افتا به شامی. د وهابیانو متعلق زمونږ فیصله هغه د کومه چې علامه شامی کړې. علامه شامی وی دا خوارج دي. د جلالین حاشیه تفسیر ساوی شیطان یدعو حزبا لخکر ته دعوت ورکوي، په دغه حزبه باندې مطالعه که تفسیر ساوی هغه لیکي په حجاز باندې چې کم نجدیان راغلي دي هم حزب الشیطان، دا د شیطان لخکر او دا داخل دی په دغه کې چې شیطان دوی ته دعوت ورکوي. زما معززو سنی اهل السنه والجماعه ته وایي. د اهل السنه والجماعه په اجماعي اصولو کې د کرامت د اولیاء تسلیمول دي، دا به مني، او د انبیاء معجزه تسلیمول دي، دا به مني. د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څومره معجزې چې درته رالي، د اولیاء څومره کرامات چې درته رالل، بیچون چې را به تسلیموئ او وایي به چې الله قادر دی په دغه کار چې وکړي په لاس د یو ولي یا د نبي داسې کار صادر شي. عقل بدلته نه جنګوئ بیا. او جلال الدین سیوطی رحمه الله وایي چې باب د معجزاتو د کراماتو دا من باب الترغیبات دی، او په ترغیبات کې ضعیف حدیث قبلیږي، نو معجزه کې ضعیف حدیث قبلیږي، او په کرامت کې ضعیف روایت هم مقبول دی. دا تصحیحات بم نه لټئ چې چون چرا دې وکړه خو د الله په قدرت کې دې شک وکړه کنه. ګوره معجزه او کرامت کې تاثیر خالق لا یزال ته دی، ولی دی نبی ته نه. پسرلی کې خالق لا یزال بوټی شنه کوي، نو الله رب ذوالجلال د دې شین کون کې ذات دی، دا پسرلی ذریعہ او سبب ورته وګرځېده. په خزان کې یو نبی یا یو ولی بوټی راخلي هغه نالی، دا د خزان دا بوټی هم الله شین کړی دی، هغه د پسرلی بوټی هم الله شین کړی دی. فرق دا دی چې هغلته سبب زمانه وګرځېده، دلته سبب د نبی او د ولی لاس ورته وګرځېد. چې ته اوس چون چې را پکې کې نو خو ستا به دا عقیده وي چې دهر ته به د عقیدت زیات وي چې دهر اثر لري څه مجازي نسبت ورته کېدی شي، خو د انبیاءو لاس او د اولیاءو لاس څه اثر نه لري. علت د امباد د پاره خو به خالق ګڼي بار وخت کې. بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ته جبریل علیہ السلام سوئی خذی الیک بجذع النخل تساقط علیک رطبا جنیا، خو خوځوه ځان طرف ته حرکت ورکا ډډ د کجوري ته. دې نخله کې ابن عباس صاحب ترجمه کوي نخله یا بسوا او چکله کوا چې داسې لاسې ورړو ورته د سترګو په رب کې هغه شنه شوه، د سترګو رب کې میوونه ډکه شوه، د سترګو رب کې هغه میوه پخه شوه. تساقط علیک رطبا جنیا، راتلی به کې پتا باندې تازه تازه کجوري. د قرآن کریم واقعات
اوس الله تعالی په پسرلی کې په مرور د زمن سنواتو باندې گردش د زمن چې ورته ورکړي دا شنکۍ دی کې میوه پیدا کوي دا پخی هغه ذات قدرت ښایي خلکو ته چې زه داسې ذات یم چې بغیر د گردش د زمن نه بغیر د مرور د سنواتو نه زه دا شنه کولی شم زه دې کې میوه پیدا کولی شم او زه دا بیا پخولی هم شم سبب ورته څه شو د بیبي مریم لاس وګرځېد خو تاثیر دی ته نه دی ګوري تاثیر د الله امباد ته هغه علت دی دا ذریعہ ګرځېدلی دا سبب ګرځېدلی کرامت کې دی ته نسبت مجاز وي اوس که ته دې کې چون چې راوکې خو د الله په قدرت کې ستا بیا عقیده شک راځي که نه ستا بیا دا عقیده جوړېږي چې په مرور د زمن سره په گردش سره او سنواتو کې الله تعالی دا شیش نه کولی شي یعنی الله تعالی په دې امباد کې علت محض او قادر مطلق نه دی ولې خدا زمانه ورسره کومک کوي معاذ الله کله دا عقیده چې خالق په دې قادر دی چې طرفت عین کې دا شی شین کولی شي د میوو نه ډکولی شي او بیا یې پخولی شي نو بیا شک ته څه ضرورت دی دا خو نص قرآني دی چې یو ضعیفه واقعه هم درته څوک د ولي بیان کې تسلیم وکړه وی خالق قادر دی په دې داسې کیدی شي دې کې څه خبره ده حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه حالاتو کې شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فیض الباری شرح د بخاری کی پدا سے اجتماع کی تقریر کی غډیر لوی متصرف انسان تصرفات باطنیه لره لوی انسان عالم مډیر عجیب ما تفسیر روړ تفسیر جیلانی پنځه جلد لري مطالعه مې کپی پویدم نه دومره علمی الفاظ لیکلي داسې کارغناس دی لنډ جلسه شروع ده د بیان شروع کړی دی بیان ډیر بلیغ دی خلک سم برابر کړی دی ګوري چې کارغه आवाज کوي د خلکو کارغه ته وکتل غصه و تراله قطع الله عنقك یا غراب یا کارغه دا سټ دی مات شاه زما جلسه کې خلل راوستا سټي پاغزه مات شلند را پرې وته مرش د مجلس خلک حیران شو چا بزل کې دا راغلی کنه چې دا ظلم دی ولې کارغه ته څه ګناه ده غریب پس پويږي تا اله خیره کارغه ته وکړه مبارک تقریر خلاص کړي او بیا پاسې ودا کارغه راوړی کارغه چې راوړه هغه سټې سره وروسته دعا یې وکړه الله تعالی ته دعا وکړه کارغه ژوندی شو والو ته واپس لاړ هغه ځای ما خو حواله درکړه د حضرت شاه انور شاه کشمیری فیض الباری کی واقعه راخسته چې د سره حواله در نکړم خو چا درته بیان کنو شک ولې کې چې نه دي شوي کارغه د ژوندی کې الله ژوندی کې الله ژوندی قرآن کریم کې د وحی الموتا باذن الله په معجزاتو د عیسی علیه السلام کې نه دی اوریدلی ابن کثیر رحمه الله په کرامات الاولیاء باب د اتم جلد البدایه والنهایه کې چې کرامات ذکر کوي د رحمت للعالمین د زمانی او صحابي واقعه راخلی وای غزوی ته روان دی په هغه غزا کې یو ځای ته ورسېده خرې مرش مرګري ورته وایي مونږ سره سور شوی نه چا احسان په ځان نه باروم زه جهاد ته روان یم بس 2 رکعاته مونځ یې وکړو دعا یې وکړه یا الله ته قادر ذات ته مړي ژوندي کولی شي زما باندې به د چا احسان نه بارې زه ستا د رضا دپاره جهاد ته روان یم زما دا مړ خر ما ته ژوندی کا ابن کثیر روایت ذکر کوي وایي دا خر هغه چې خاورو کې سمړي که نه بیا پاسېږي غوږونه سنډي بیا پاسې د غوږونه یې سنډل او دی پې سور شو دومره تیز و چې قافلې ته ور ورسېده هغې حیران شو اراوي وایي وی بیا یو منډۍ ته لاړم هلته څاروي خرڅېده نو دې صاحب پکې دا خر خرڅولو په ډېر قیمت خرڅه نو ما ورته وي دا خو هغه خر دی چې الله تا ته مړی ژوندی کړی دی نو دا ولې خرڅوې په ډېر قیمت یې په منډۍ کې خرڅ کړي نو د اولیاو کراماتو کې د انبیاو معجزاتو کې شک کول دا سړی د اهل سنت د عقیدې نه بس ځکه اهل السنه والجماعه خالق لا یزال ته دی او عظیم قدرت قائل دی او زمانه او دا سیزونه اسباب دی او کدا نه وي نو خالق بدون د دې اسباب هم هغه کار کولی شي معززو د اهل السنه والجماعه دغه نوم د کم ځای نه اخذ شوی دی چې دغه یوه ډله چې صراط مستقیم دی د اهل سنت نومیږي دا نه اشاعت التوحید والسنه ده دا نه اهل حدیث ده او دا چې کوم دی نه جماعت المسلمین ده او نه دا پلان او پلان او پلان چې دا پاکستان کې عثماني ډله ده او نه دا پرویزي ډله ده او نه دا بله ده او نه بله ده دا اهل السنه والجماعه جماعت دی عقیدتا
نوم د کم ځای نه فهمیږي. مبارک د اختلافاتو بیان کوي او بیا فرمایي چا پوښتنه وکړه چې دغه یو فرقه چې صراط مستقیم باندې جنت ته بزیدا څوک دی؟ مبارک فرمایي ما انا علیه و اصحابي، هغه جماعت دی چې زه ور باندې یم، زما صحابه ور باندې دي. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا ما انا علیہ و اصحابی شرح کئی، هم اہل السنت والجماعہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تنویر المقباس مطالعہ کئی، پدی آیت دا پاسا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، ورځ د قیامت داسې ورځ د څه مخونه به سپین پړقېږي او څه به تک تور وي. الله دې موږ په سپین مخو کې راولي، امین وایي. الله دې د تور مخو نه موږ وساتي. ابن عباس صاحب شرح کوي یوم تبیض وجوه اهل السنه والجماعه، دا اهل السنه والجماعه مخونه به سپین وي، وتبیض وجوه اهل البدع والضلال، دواویا بدعتي فرقې چې په عقیدوي بدعت مبتلا دي د هغې مخونه به تک تور وي په دغه ورځ باندې. نو اهل السنه والجماعه دا اصطلاح د بی بی عایشه صدیقه نه مروي ده او دا د عبدالله ابن عباس نه مروي ده. یو وهابي به وایي نه منم دا اصطلاح، ځکه دا د صحابو نه مروي ده. صحابو فتوا موقوفه وي، والموقوف لا حجة فی، موقوفات دلیل نه دی، مونږ نه منو. دا خو ډېر بې ادبه دي، صحابو فتوې نه مني. هغې ته وایو حدیث خو مني. په حدیث کې راځي ما انا علیه، هغه نجات والا فرقه هغه ده چې زه ور باندې یم. تاسو وایي رسول الله مبارک چې کم کار کړی دی زمونږ دین کې هغې کار ته سنت وایي، څه وایي ورته؟ او کم خلق چې هغه پوره کوي نو څه ورته وایي؟ اهل السنت. ما انا خو اهل السنت شو کړ. واصحابي، زما صحابه ور باندې وي. صحابه یو جماعت دی، څوک چې د دې جماعت په لاره ځي هغه اهل الجماعت دی. اهل السنه والجماعه د ما انا علیه واصحابي معنا ده کنه. صحابه فتوا ممنع، حدیث تراشه ما انا علیه واصحابي. وهابیان به وایي مونږ روان یو د هغې په لاره باندې کنه، د صحابه په لار مونږ روان یو کنه. ته څنګه د صحابه په لار روان یو؟ صحابه کرامو اجماع ده د عمر فاروق رضی الله عنه په زمن کې په 20 رکعاته تراویح باندې با جماعت د یو امام پس 20 رکعاته تراویح ته بدعت وایي، ودا ناجایز دی. 8 رکعاته تراویح عوامو ته دوکه ورکې د حرمینو امامان زما ملګري دي، په دې کې دې دروغ وي. حرمینو امامان 20 رکعاته کوي، ته 20 رکعاته ته بدعت وایي، 8 رکعاتو قایل.